السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د واتساپ یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. ملګرو اولنی سیټینګ دغه ده، کله چې ګورو ملګرو تاسو ته په واتساپ کې یو څوک یو شی در ولېږي یا تصویران وي یا ویډیوګانې وي یا بل کوم لازمي فایل وي نو هغه د هغه سړي په واتساپ کې ډیلیټ سي او ستاسو په ګیلري کې ډیلیټ سي نو هغه بیا ستاسو په موبایل کې نه ډاونلوډېږي. نو د دغه څه مشکل ده په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درکړم یو څو ښایسته او خوندور سیټینګونه درښیم. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن نه کړئ ډاونلوډ نو دغه سیټینګونه تاسو ته په واتساپ کې نه میلاویږي. نو تاسو به خامخا دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. دغه رقم به دغه تاسو خلاص کړئ او دغه رقم نوټیفیکیشن اکسس دا اپشن به تاسو اون کړئ او دغه رقم سټوریج اکسس دغه به هم تاسو چش کړئ اون کړئ او دغه رقم دغه تاسو الاو کړئ. دغه رقم بیا تاسو لنګویج انګلیش وروښیاست او تاسو بیا نیکسټ کړئ. نو کله چې ګورو ملګرو تاسو نیکسټ ووایئ دغه رقم دغه به تاسو کلوز کړئ. نو ګورو ملګرو اول اپشن د چټ، دویم اپشن د میډیا، په میډیا کې ایمیج، ویډیو، اډیوز او دغه رقم دریم اپشن د سټیټس، ایمیج او ویډیوز. نو ګورو ملګرو به تاسو راسئ چټ ته او دغه رقم بیا تاسو راسئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، ډارک موډ اول اپشن ده، دلته تاسو ډارک موډ په لګولی سئ، یعنې که مې هر موډ خوښ و دلته تاسو هغه موډ په لګولی سئ. بیا دغه رقم نوټیفیکیشنز و نو ګوره انیبل نوټیفیکیشن دغه اپشن به تاسو اون کړئ. بیا به تاسو ټوټل کومه دغسې د ملګرو یعنې هر نوټیفیکیشن تاسو ته راړي وي او دغه رقم ډیټا ډپلیکیشنز و نو ګوره ملګرو ګیلري ډپلیکیشنز و نو کله سیم ملګرو تاسو ګیلري ډپلیکیشن اون کړئ بیا که هر شی تاسو ته راسي هغه به تاسو په ګیلري کې سویږي او دغه رقم هاید ډیټا ده دغه به هم تاسو چش کړئ اون کړئ. کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو اون کړئ دغه رقم نو ګوره ملګرو بیا تاسو ته راړی وي میډیا فایل بیک اپ لیست. کله چې ګوره ملګرو تاسو میډیا فایل بیک اپ لیست ته راسئ، که زیاتره ملګرو دغه پوښتنې کوي چې له موږ څخه تصویران ډیلیټ سوي دي یا ویډیوګانې ډیلیټ سوي دي، اوس له موږ سره یې فایل په واتساپ کې شته او هغه نه ډاونلوډېږي. نو دغه پوښتنه ګوره ټوټل اف دی دغه به تاسو ټول په خپل موبایل کې چش کړئ اون کړئ. که ایمیج والا دی بیا به تاسو ایمیجونه کم تصویران چې هغه ټوټل ډاونلوډ کړئ. که ویډیو وي تاسو په ویډیو ډاونلوډ کړئ. که وایس نوټس ده تاسو په وایس والا ډاونلوډ کړئ او دغه رقم سټیټس و اډیوس و ډاکومنټس و نو ټوټل به تاسو اون کړئ. کله چې ګورو ملګرو دغه تاسو اون کړئ بیا به ستاسو موبایل کې د هر څو وخت کم فایل پروت ده هغه به بیا تاسو ډېر په اسانۍ سره چش کړئ ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو که هرې پوښتنه لرئ هرې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.